ګران اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د وی او ای ډیوا ادبي خبرونه بل ډیوا ته مو زه بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي. په تیرو 2 کلونو کې چې د کورونا د بندیزونو له کبله زموږ د نورو خبرونو غوندي دغه ادبي خبرونه هم زموږ همکارانو له کوره کوله، نو تاسو ګډون پکې د مخکې غوندي نه وو چې تاسو به خبرونو ته ټلیفونونه کول. خو اوس چې د خبرونه بیرته له سټوډیو پیل شوی دی، نو له تاسو هم هیله ده چې د پخوا غوندي پکې خپل ګډون کوئ، خبرونه ته ټلیفون کوئ او برخه را سره پکې اخلئ. د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0403. شمیره یو ځل بیا واورئ 001 202 205 0403. په دې ادبي خبرونه کې موږ هر اونۍ د ادب پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو، خو شاعرۍ ته به چې د ادب سرخیله بللای سو پکې ډیر زیات وخت ورکوو. د نن په خبرونه کې به هم شاعري اوري او هم به پر شاعرۍ خبرې اوري. د نن په بل ډیوا ادبي خبرونه کې میلمانه مو 2 ځوان شاعران دي، نسیم خان او عمر چراغ، چې دواړه د ژوب دي. دواړو ته دواړه د وخت خبرونه ته فکر کوم راغلي دي او دواړو ته هر کله وایم مننه. خوشاله اوسئ. مننه. مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړم، تاسو په اړه به اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړم. نسیم خان او عمر چراغ د اوسنی زلمی نسل دوه هغه شاعران دي چې شاعرۍ ته تر حد زیات سنجیده دي او په هر غزل او هر نظم کې داسې نوې خبرې دي چې د دوی په همزولي نسل کې مثال نشي موندل کېدای. نسیم خان که څه هم په عمر لا ډیر کم دی، خو په پښتو او اردو ادبیاتو کې ماسترۍ کړې دي او د پښتو په ګډون په اردو او انګریزي ژبو هم شاعري کوي. او عمر چراغ هم لازده کوونکی دی او په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې په زده کړه بوخت دی. چراغ د خپل ځانګړي تخلص خوندې په شعر کې هم ځانګړي رنگ لري او تاسو ته زیری درکو چې د پښتو شعرونو ټولګه چاپ ته تیار ده چې په نږدې وخت کې به چاپ شي. ورزم له خپل اوریدونکو سره خبرې پیلو. نسیم خان، اول به تاسو درسم، تاسو زیاته توجه د نثري نظم خواته ده او د شعرونو لومړی ټولګه مهم غالبا ټول نثري نظمونه دي. له نثري نظم سره ممینه د اردو او پښتو شاعرۍ اوسنی رجحان یا ټرند پیدا کړه، کنه په دې چوکاټ کې د اظهار خپل اړتیا و؟ بارکوال صاحب، اوله خبره چې تا وکړه چې دا د ټرند لوجه او کبل واجو، نو اصل کې خبره چې دا هغه د مزاج غده باغی مزاج یا ذات خیالي چې دا هغه لپابند شاعري ځکه پر دې لور راوس او شاید پر اتلونکي کې در سره و نثر تواو، نو دا خبره چې دا بنیادی خبره د مزاج سره صحیح. اول به د اساس د په دې اول مجموعه باندې خبرې وکړو. معمولا شاعران چې خپل لومړی شعري ټولګه چاپي چې کوم شعري یا ادبي روایت ته، نو هڅه دا وی چې هم غزل پکښي او هم پابند نظمونه وي. نو تاسو څنګه دا زړه وکړ چې لومړی شعري مجموعه مو چې چاپ کړې ده په دې کې ټول نظمونه دي او څنګه چې ما مخکې ول شاید اکثره پکې نثري نظمونه دي؟ بالکل. نو د دې وجه خدای دا چې ما مخکې خبره وکړه چې د مزاج خبره ده، نو روایت پالنه چې دا غږ ما په مزاج کې څنګه لسره په دې چې ما اول نظمونو ته ترتیب ورکړی او بیا په دې روان کال کې چې د اراده لرم چې د پښتو غزل هم چاپ. ډیر ښه. نو پر دې بیا ورستم خبرې کوو چې تاسو ول چې روایت پال نه ته په دې به ورستم خبرې کوو. له عمر چراغ سره به خبرې پیل کوو. عمر چراغ، تاسو هم له څو کلونو راځي شاعري کوي او څومره چې ما تاسو شاعري پر ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک باندې لوستې ده. تاسو په شعر کې بيخي لپرون راځي چې تاسو چې کوم شعر ټولګه تیار شوی د ما چې کوم غزل ولوستلې، داسې غزل بنو چې پاغه کې د په هر بیت کې یا په ټول غزل کې د ماته یو بیت داسې په مخ راغلی چې داغه خیال یا داغه چې کوم مضمون وي او هغه د ما مخ کې چیرې لوستلې ټول نوې خبرې دي. څه فکر کوئ تاسو چې کله شاعري ته راغلاست، نو څنګه مو ځان ته دا هدف وټاکه چې باید داسې یو شاعري وکړي چې هغه هم نوې وي او هم ادبي خوند ولري او تر تاسو مخکې هغه خبرې چې نورو کړې وي او هغه تاسو بیا تکرار نه کړئ؟
مننه بارکوال صاحب چې وخت مراکې اصل کې بارکوال صاحب چې شاعري ته راغلم تقریبا ډیر مخکې ما تاول دا درک نه لګیدو چې مطلب شاعري او ځانګړي شاعري څه ته ویل کېږي. بس یو وخت د ورځې کوم یو غزل ویل کېده داسې وخت راغلی چې مطلب نن چې زه کوم دا وکم نو اوس په میاشت په دوه کې یو غزل لیکل یا مطلب ډیر کې ماخه د دې لپاره ما چې کوم هغه شاعري او هغه ما تقریبا سم وسیدل چې ځای کړل هغه په دې خاطر چې ما ول داس نه چې سبا مړی نو په ما پسې چاپ کړیو نه بس دا کوم څه انتخابونه چې پاتې ولو دا کوم مطلب چې په څه ځانګړتیا لري یا سم ده نه هغه دغه شاعري را پاتې سره نو بس ما مطلب دا چې مخبله سنجیدګي ورته ولورته سنجیده چې مطلب چې لږ ولیکم خو مطلب شو ولیکم نو بل دا چې ان شاء الله نه مطلب دا غوښمن خپل سنجیده کوشش وکړو. مننه چراغ. ما هڅه بداوي نسیم خان او چراغ چې د خبرونه په داسې توګه پر مخ بوزو څنګه چې نسیم ویل او ما هم دا نظر دی چې تاسو دواړه روایت پال شاعران نه یې او کڅه هم تاسو خو په عام ژوند کې ملګری خو زه لمنیم چې په شاعري کې بیا دغه ملګرتیا داسې نه سره پالي چې د یو بل شاعري ته په تنقیدي نظر نه ګوري نو په منځ کې ممکنه ولا تاسو به د یو بل پر شاعري باندې هم نظر اخلم. چراغ ته ول چې په اوس وخت کې غواړي چې شاعري وکړي نو او د شاعري لپاره توای داسې پکار دي چې کله کله شعر لیکي خو ځینې خلک له دې نظر سره جوړ نه دي هغه وایي څومره شاعري چې تخلیق چې څومره ډیر کوي هغه عمر سره ریاضت ور سره کیږي هغه عمر د شعر په خيږي نو له دې نظر سره جوړ یې کنه نه برکوال صاحب زه خو په خپل لدی نظر سره نه جوړ دلته خو تقریبا مطلب په هغه معنا کې اصل څه دی چې یو شاعر په قاعده د یو شاعر په شاعري باندې دومره نه زینا هغه رنگونه ترکیبات او جوړښتونه په قاعده ځنه واخلنه نو دا یو تقریبا مطلب دا چې سره یو کې چې دا شاعر خیال څومره لوړ دی او کمیلیاري ځان ته ټاکلي دي څومره ریاضت نو دته مطلب تکلیف په هغه معنا باندې اصل څه دی لکه ما چې ویلي چې خلک په قاعده د شاعر په قاعده را چپک دي لپاره ډیره مطالعه زری ته په کار د موږ لوس ډیر وکړو او لیک کم وکړو زه خدای نظر لرم باندې نو نسیم خان به هم وپښتو زه چې څومره خبر یم نسیم خان بسیار نویست او نه یوازې په پښتو کې ورسره په اردو کې هم حاله او په انګریزي کې هم شاعري کوي نو نسیم خان تاسو څه نظر دی په دې؟ زه خوایم اصل خبره چې دا هغه د نیت غږه ځینې خلک چې دا ډیر لیک چې یا ډیر شاعري لیکي هغه د سوشل ویب سایټونو لپاره لیکي د خلکو د داد لپاره لیکي نو نیم خلک چې دی هغه په شاعري کې لکه تا چې ویل د تمرین لپاره کوي چې تخلیق نور نه وي نو په دې حواله چې څوري سره لیکوي چې په کار دی هغه وي ځکه چې زوړ شي نوی راوتلی تر څو د دماغ ځخه نوې شي ته ځای نه ورکوي نو سوري شان راوځي سوري خیالات راوځي هغوري چې دی نه یوازې د کرافت د جوړښت حواله تمرین نور سره کوي او بلکې نوې خیالات چې دی هغه مر سره راځي او چې سوري شان باندې هغوري مطالعه ور سره کوي هغوري نوې مشاهده ور سره کوي چې نوې مشاهده نو نوې خیالات برازي او دغه لپاره به نوې چوکاټونه راځي په دې حواله زما چې تمرین چې دی یا دا بسیار نوې څه چې ده دا زما د لپاره چې دی هغه عیب نه دی. صحیح ډیر ښه. نو په دې برخه کې به د عمر چراغ یو غزل سره واورو زما همکار منزه شهید ډیکلمه کړی دا او بیا به وروسته نور خبرې کوو. د حافظې کړکۍ می خلاص شو هوا راغله د حافظې کړکۍ می خلاص شو هوا راغله د یاد خوشبو دې پکې نغښتې و ژړا راغله زه د خپل ذات پر داسې توره جزیره آباد وم زه د خپل ذات پر داسې توره جزیره آباد وم نه د لمر لاره ورته وشوه نه رڼا راغله زما په یاد دی چې زمړ ومه په قبر کې وم زما په یاد دی چې زمړ ومه په قبر کې وم
نه د پلار یاد ومه او نه د مور دعا راغله. په روشندان کې د کمرې د سراب سترګې بریښي، په روشندان کې د کمرې د سراب سترګې بریښي. زما په خیال په ما پسې کور ته صحرا راغله. چراغه ستا د زړه له وچ پر هره تللې ارزو، چراغه ستا د زړه له وچ پر هره تللې ارزو. هیچا قبول نه کړه خپل قفس ته بیا راغله، او د حافظې کړکۍ مې خلاصه شوه، هوا راغله. د یاد خوشبو دې پکې نغښتې وه، ژړا راغله. ګرانو اوریدونکو، بله ډیوه ادبي خپرونې ته غوږ یاست او نن را سره دوه ځوان شاعران نسیم خان او عمر چراغ میلمانه دي. خوشحال بابا وایي زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. نسیم خان، ستا په شاعري کې چې ګورم، په انګریزي کې چې ټیبوز ورته وایي یا په پښتو کې به کژنې ورته وایي، هغه خبرې سوي دي چې په عمومي په روایتي شاعري کې هغه کژل سوي دي. نو تاسو مخکې مو وویل چې د روایت پالونکی نه یې. څه فکر کوئ چې د تخلیق لپاره بشپړه فکري او تخلیقي ازادي څومره مهمه ده؟ نو تخلیق چې دی هغه خولار پر ازادي د کچیر ازادي بشپړه نه وي، نو دا زموږ لکه زموږ د پښتو شاعري یا ادب چې کوم حال دی هغه حال دی. دلته چې څوک یو داسې خبره وکړي کژنه یا ټیبو چې دی هغه ټارګټ کی، نو پر هغه باندې ډایرکټ فتوا لګایي، لکه پر مسجد فحاشي یا د الحاد فتوا لګایي. نو دا یو قسم چې دی هغه پابندي ده. د دې پابندي سره زه سوچ نه کوم چې دا به د پښتو شاعري د لپاره نیک مرګ وي. همدا وجه ده چې موږ اردو ته او دا نه حالت هم دا مسلې دي، نو بیا به سړی د انګریزي وخواته ځي، ځکه چې هر څه سنت دا گنجائش جوړاږي چې ته کچيري د مذهب په حواله باندې یو ځان څه نظر لري، د خدای په حواله باندې یا د کائنات د جوړښت په حواله باندې یو دانم نه مسلې لکه جنسي تیری سره تړلې وي یا په سیاسي حواله باندې یو څه خبره کول غواړي یا په ټولنیز حواله، نو هغه د مکمل ازادي غوښتنه کوي. کدا نه وي بیا خو در سره دا خبره نه کاټ، ځکه چې زموږ ذهنونه چې دي هغه فطرتي چې دی آزاد پیدا شوی دی، نو بیا چې دی بعد چې معاشره یا ټولنه چې دی هغه زنجیرونه ورچي، دا غیر سره چې دی دا بالکل ممکن نه ده. که وګورو په فلسفه کې د خدای، د کائناتو، د انسان او د ژوند د پیدایښت په اړه لپاره چې کله فلسفه پیدا شوې ده، د پوښتنې پکې راپورته شوې دي او دغه پوښتنو ته جوابونه لټول شوي دي. خو په شاعري کې بیا دا کار د هنر په هنري انداز کیږي. څه فکر کوي څومره مهمه دي چې دغه پوښتنې په شعر کې هم باید راپورته شي او د خلکو پام ورته راوړل شي او په شعر کې هم دغه پوښتنې راپورته شي؟ نو دا چې دا د محتوا یا د مضمون په حواله خبرې دي. اصل کې چې د شاعري یا د ادب لپاره بنیادی شرط تخلیقیت دی. دا نورې خبرې چې دي دا د ثانوي حیثیت لري، کچېری یو څوک فلسفه ورګډوي یا نفسیات ورګډوي یا جنس ورګډوي یا هر څو ورګډوي یا د معاشري د اصلاح لپاره خبرې کوي یا هغه بغیر خبرې کوي، دا چې د ثانوي حیثیت لري. لومړی چې دی هغه تخلیقیت دی. کدا نو بیا چې دی درته هغه څه شعار دی، بیا که فلسفه هم په شعار بدلاشي او که ساينس هم په شعار بدلاشي، نو هغه دی د شاعري کوم اصل جوهر دی هغه ور خراب دی. صحیح. نو کله خوشی په دې برخه کې کستا خپل کوم غزل یا نظم در سره وي او روای ورې کني، نو لما سر دی نظم ستزبه واورم تاسو څه کوای زه به درته وایم نظم. نو بس ارشاد غواړي درته. نثري نظم دی توسیدون کې مچان او زرینک کې. ډیر ښه. په مهاجر کې یو څلور کلنه ماشومه ده چې د روح یو شای په چاودنه کې پرې سوی.
هغه چې موسیږي نو ډیر واره په ژغ د بلار وو دیوالونو ګیروي ګټي هغه زرینا نومیږي. دا سپل پلاسونو کې خدای دی چې هغه د غوښې پرنګ په غاښونو کشوي. د ګلندامې ترشنو سترګو ماهیان د باندې رالویږي لکینارې زخه پتللو کې خیر دی. په دې توپانی موسم کې څوک په سمندر کې پښې څنګه نیولای. راشد عربا لکه چې پر تمامه نړۍ لاسي بومونه ورځوي بلکې دا هغه په لاس کې خنجر دی چې د سپوږمۍ پر سینه یې چلوي. ژر به هغه سترګه تر ویښتانو ونیسي او لمځکې به یې وویني. کائنات د اکبر بټوه ده چې د خپلې مینې تصویر یې پکښې لګولی دی او وار په وار په بټوه کې ګوري. خو دا هره وارې د بارودو په وریځو الینیار شوي. مریمه په چادري کې داسې ویده ده لکه په ګونۍ کښې بند مړی. فکر کوم چې د نسیم خان د ټلیفون کرښه پرې شوه نو بیرته هڅه کوو زما همکار هڅه کوي چې بیرته ټلیفون ورته وکړو او بیا دا نظم بیرته ځینې واورو. عمر چراغ تاسو ته درځم. ستاسو په شاعري کې چې ما کتلې دي بیخي نوې خبرې د پکې مخکې ما یادونه وکړه. څه فکر کوئ چې په شعر کې نوې خبره ډیره مهمه ده کنه دا خبره مهمه ده چې په شعر کې دغه خبره باید په څه ډول وسی؟ عمر چراغ زما غږ اوري؟ فکر کوم چې عمر چراغ هم زما غږ نه اوري. نو مخکې له دې چې عمر چراغ بیا خبرونه ته راځي نو زه به د دوی یوه بله غزل در واورم. روح مې په ژړو اوبو ومینځ صفا ودرېدم، روح مې په ژړو اوبو ومینځ صفا ودرېدم، زمانه باد پر جزیره د دعا ودرېدم. لکه لیدلی چې به ما وي پیړۍ مخکې چرته، لکه لیدلی چې به ما وي پیړۍ مخکې چرته، یو نالیدلی ځای ته داسې په خوله ودرېدم. او تر تلو لاندې وړ مخلوق وینم او پورته اسمان، تر تلو لاندې وړ مخلوق وینم او پورته اسمان. زه جوړ روان وم په خلا کې بالا ودرېدم، او زما د جسد په خاک، زما د جسد په خاک ګډې وې اوبه د ابشار، زما د جسد په خاک ګډې وې اوبه د ابشار. نه مې ساه واخیسته نه چرته هوسا ودرېدم، او چراغه ومې سو تشکیل پر داسې توره لاره، چراغه ومې سو تشکیل پر داسې توره لاره. نه مې تر شا چاته ور مخ کړل نه بیا ودرېدم، او روح مې په ژړو اوبو ومینځ صفا ودرېدم، زمانه باد پر جزیره د دعا ودرېدم. اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې د نن په بله ډیوه ادبي خپرونه کې را سره دوه ځوان شاعران میلمانه دي، نسیم خان او عمر چراغ. دوی دواړه زموږ په اوسنیو ځوانو شاعرانو کې له هغو شاعرانو څخه دي چې په شعر کې هم نوې خبرې شته، نوې استعارې او نوې ترکیبونه پکې ډیر دي، او هم د شعر د بیان انداز ډیر خوندور دی. که موږ د عمر چراغ د شاعري خبره وکړو، تاسې دوی غزلې واورېدې، د ده په هر بیت کې تقریبا ډېرې نوې خبرې شوي دي، او پر هغو زړو لارو نه دی تللی چې زموږ نوي شاعران خامخا تر دوی مخکې چې کوم شاعران وي، که زموږ کلاسیک وي یا په اوس وخت کې ضرور له یو چا نه یو چا ډېر زیات اغېزمن وي او د هغوی شعري لاره خپله کړې وي. خو د عمر چراغ که څه هم دی لا ډېر ځوان دی، خو موږ دا ویلی سو چې د اوس تر ډېره په شعر کې خپله لاره یا خپل سبک او خپل اسلوب پیدا کړی دی. همدارنګه د نسیم خان شاعري د شعرونو تر اوسه پورې 3 ټولګې چاپ شوي دي، او تاسې به حیران یې چې دغه ځوان شاعر چې لا ډېر کم عمر دی په 3 ژبو کې پر یو وخت شاعري کوي، په پښتو، اردو او انګریزي ژبو باندې. او اوس په دې نږدې ورځو کې تازه د انګریزي نظمونو یوه ټولګه
خبره شوې ده چې شاید په کتابي بڼه لا تر اوسه پورې نه وي راغلي، خو په انلاین بڼه په امازون کې د دغه شعري ټولګه پیدا کیږي. دا ټول وړه مجموعه ده چې زما په خیال اویا شاوخوا اویا او 15 مخونه مجموعه ده چې په دې کې خپل د نسیم خان په انګریزي لیکل شوی نظمونه هم دي او هغه نظمونه هم دي چې د شاید په پښتو او په اردو لیکلي دي او په خپل بیا انګریزي ته ژباړلي دي. نو دغه درې واړه مجموعه په تیرو 3 کلونو کې پر لپسې چاپ شوی دي. لومړی شعر ټولګه په پښتو کې چاپ شو چې هغه مرتد نظمونه نومیږي، او دویمه مجموعه بیا په اردو کې د رنگریز په نامه شعر مجموعه چاپ ده. د انګریزي نظمونو مجموعه چې کومه چاپ شوې ده د دې انګریزي نوم دی د ایسټرن اکینګ کلرز، د ویسټرن سمایلینګ کلاودز اند د میډل فینګر. په پښتو کې د دې معنی د ختیځ دردونکو رنگونه، د لویدیځ خندیدونکو وریځې او منځنۍ ګوته. نو تاسو کولای شئ کچېرې امازون ته انلاین تاسو هغه لري کریډټ کارت لري نو دغه کتاب تاسو اخیستلای شئ. طریقه دا ده چې تاسو به کینډل اپ ډاونلوډوي او بیا دغه کتاب اخیستلای شئ او لوستلای شئ. او پاته د نور مجموعه په پاکستان کې په پېښور او په کوټه کې او دغه نور مجموعه شاید د پاکستان په د نورو ښارونو کې هم په کراچي او لاهور کې هم په د کتابونو په دکانونو کې تاسو پیدا کولای شئ او لوستلای شئ. زموږ ځوان شاعر ملما بیا خبرونه ترغلې دی عمر چراغ ژغ مې اوري او تر راغلی د څه مطلب تر کله وخت او زه پوهیږم چې تاسو خواته دغه د سیګنل ستونزې ډېرې دي، نو په دې هیله چې د خبرونه تر پای خوندوره وسی او بیا په ټلیفون کرښه کې څه ستونزه پیدا نشي. ما مخکې اوریدونکو ته تاسو پر شاعري لاندې خبرې بیا وکړې او اوریدونکو تاسو دوی غزلې واوریدې. ما دا ورتول چې د عمر چراغ په شاعري کې تقریبا په هر غزل او په هر بیت کې نوې خبرې دي. زما پوښتنه دا ده چې په د شاعري په حواله بحث دا ده چې وایي په خصوصا په معاصر په اوسنی وخت کې چې خبره دا نه ده چې په دې شعر کې نوې خبره شوې ده، خبره دا ده چې دا خبره په څنګه انداز بیان شوې ده. نو ستاسو په نظر په شعر کې څه مهم دي؟ نوې خبره پکې مهمه ده که دا مهمه ده چې دا خبره په شعر کې په څه انداز بیان شوې ده او کنه دواړه مهم دي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریک. مننه. ورکا صاحب تقریبا په کار کړی چې سره د دواړو حمایت وکړم، خو زه ذاتي په خپل شاعري کې د هنر دومره حمایت نه کړی، مطلب د هنر ځان ته نه دی راکړی چې مته موضوعات باندې کار کړی دي او نو مضامین ته تاسو لوستي شاید تاسو د درکړي مطلب زما هنر سم کمزوري دی او مضامین تقریبا د دې څنګه پاتې شي. دا ستاسو د شعري مجموعه په اړه خبرې راته وکړه. شعري مجموعه تر اوسه چاپ شوی نه ده، نو ترتیب کړی دی دا کله به چاپیږي؟ تقریبا برکوا صاحب کمپوز کوم استول ده او ان شاء الله په دنیا کې کوشش کوم چې په دنیا کې چاپ شي. دغه مجموعه راته ویلای شئ څه نومیږي او څومره نظمونه او څومره غزلې پکې شامل دي؟ بالکل د دې مجموعه کې اویات قریب غزلې دي او نزلت تقریبا نظمونه او په دې باندې چې فريده او څه چې لیکونه د قاعده نشته او نسیم ته مې د غفلت لپاره استولې مال چې هغه د لیک باندې وکړي او د کتاب نوم استراب پانی تا کړی دی د استراب پانی وکړي. دا زما د خپل غزل یو هغه د ردی هم دی بلکې او دا ما خپل باندې په تا کړی دی د مرګري ترمن تقریبا مشورانه د باندې کړی او ان شاء الله دغه نمبر وټاکم. صحیح. نسیم خانم بیا را سره ملګری شوی دی. نسیم خان ستاسو شعري د اولي پښتو شعري مجموعه نوم دی مرتد نظمونه او ستاسو په دې شعري مجموعه کې څنګه چې مخکې موږ خبري ور باندې وکړې چې په دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې زموږ د ټولنې عام خلک خو څه چې له ادب سره تړلي خلک یې هم لا لوستلو ته تیار نه دي. ستاسو د دې مجموعه څومره هرکلی وسو؟ خلکو ولوستله؟ خبري ور باندې وسوې کنه؟ د هرکلی په حواله چې د خوایم د فکر د چې تر اوسه ماته له
5-6 کسانو علاوه چې دا هم نه دی ویلي چې کتاب موږ ته راورسېده یا موږ واخیست او د لیک په حواله چې د تر اوسه ما په مخه باندې یو لیک هم پر دې مجموعه نه دی راغلی. نو ستا په شاعري کې چې ځینې داسې خبرې دي چې خصوصا د خدای په حواله د جنسیاتو په حواله یا د مینې په حواله چې بیخي ډېر سپینې خبرې سوي دي، نو تا وخت په وخت د دې ذکر کړی دی چې پر دې باندې د لوستونکو لخوا ډېر توند غبرګون راغلی دی، نو خپل دې بیا خپلو نظمونو ته ولې مرتد نظمونه نوم ورکړ؟ نو دا ارتداد په معنا دغه د چیرته وي، نو دا مدارده شاعري ده او داغه وجه معلومه دی، وجه دغه دی چې زمان نظمونه لکه بلو فلمونه د هر بیمار خوشیده خو په توی ځکه باندې ولګېدې چې د خدای نوم پکې بار بار یادېده. ډېر ښه. دا وجه ده. دا راته وایي چې د لویدیځ خبرو خو به نه کوو، خو زموږ په همدې مشرقي ټولنه کې خصوصا د زموږ په دې جنوبي ایشیا کې چې زموږ کومې نورې ژبې دي، نو ته په دې دوو کې پر یو وخت شاعري کوې، په اردو کې او په پښتو کې. په اردو کې هم ستا همدغه خیالات دي؟ په اردو کې هم دایره تنګه ده که نه؟ په اردو کې د فکر دایره پراخه ده او هرکلی سوی دی ستا د مجموعې د رنګریز؟ خبره چې دا هغه به نسبتاً کوو، نو په اردو کې چې دی ما سوري کتلې ده، زه خو ډېر مطمئنه سوی یم، ډېر خوشحاله سوی یم، تر ډېره حده پورې چې دی آزاد خیاله خلک پکې دي چې دا مطلب د دوی دانشوران دي یا پروفیسوران دي یا غټ ادیبان دي، نو کچیر په هند کې دي او په پاکستان کې دي، د دغو لخوا دا ښه ډاډ او داد راکول سوی دی او ښه چمتو کړی یم چې پر مخ هم کار وکړم. نو ما ته خدا ښکاره کړي چې پښتانه نسبتاً چې دی هغه په دې حواله باندې چې هغه تنګ ذهنه ثابته شوي. په دې به بیا وروسته هم خبرې کوو چې آیا څنګه کېدلی شي چې په پښتو ادب کې ولې د فکر دایره یا ستاسو په نظر د تنګ نظري ولې تر اوسه پورې لا په دې 20مه پیړۍ کې هم سته؟ آیا زموږ د ادب په وده کې دا څومره خنډ دی؟ په دې به وروسته هم خبرې کوو. یو نظم دی ما له مرتد نظمونه شعري ټولګې راخیستی دی، دا به اورېدونکو ته واورم که ستاسو خوښوي. دا نظم اظهار یکجهتي نومیږي. ژوند پر علامتي بوک هړتال ناست دی. مطالبه لري چې خودکشي ته قانوني حیثیت ورکوونکی جج دی پر خودکشي مجبور کړل سي او خودکشي دی غیر قانوني وګرځول سي ځکه چې د دکانداري ټپ کړي. مرګ د دې ناروا عمل غندنه وکړه او د پریکړې خلاف یې په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړه. اسرائیل د دوی د مطالبو په حمایت کې وویل د خودکشي له قانوني کولو سره به د خودکش بریدونو او هم زما ارزښت کم سي او لمرګ ویره هم. دا پریکړه زموږ له احساساتو سره لوبي دي، ناانصافي ده. مذهب یې په تایید کې وویل لدې کبله به د اسلحې کاروبار ته هم لوی زیان ورسیږي او د ملک اقتصاد به هم تباه سي. موږ به د مطالباتو تر منل کېدو احتجاج کوو. عمر چراغ، له تاسې به د نسیم خان د شاعرۍ په اړه نظر واخلم. نو تا چې دا زړه کړی دی چې ستا پر شعري ټولګه نسیم خان لیک کوي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې نسیم خان به ستا د ملګرتیا هغه خیال نه پکې ساتي او لکه زموږ په اوسني ادب کې له بده مرغه ادبي خپلوي او ماماګلوي او ورورګلوي پالل کېږي، نو په ادب کې به تاسې بیا شاید سره هغسې ملګري نه یاست چې دی به ستا پر کمزور اړخونو سترګې پټې کړي. ستا نظر د ده د شاعري په اړه څه دی؟ برکات صاحب د خو مطلب دی خو په نظم کې هم د لګیا دي کتابونه چاپ دي. زه ځینې مطمئن یم انشاءالله ښه شعر لیکلی دی او پر مخ باندې هم دغسې توان ورته او غزل کې دا مطلب ما دې ته مخامخ هم ولیدې، ما د اکثره دلیل چې سره یو څوم بس دغه شاعري بغیر د بل څه بیس نه کوي نه ورته ویلي مې د مطلب چې غزل کې کمزوري او کار باندې وکړي چې یو غزل ته سنجیده کېږي نه
او په نظم کې زه د دې ځخ مطمئن یم چې په څه په دواړو کې او کته دا چې وړي مسلې دي هغه ما د خپل سره به سکړي د دې درکې نو ان شاء الله پر مخ باندې نورم له شي کې د کار وکړي. او څومره چې زه خبر یم تاسو ډیر نږدې ملګری سره په کله چې په ژوب کې وي ژوب کې است هم ملته ګډ ناسته ولاړ سره کوي په یو د ټولنې کې په غونډو کې ناسته ولاړ کوله او اوس چې په پوهنتون کې تاسو کله زده کړې کوي البته فکر کوم چې یو ځای سره اوسېږي عموما دا سی چې دا کله دوه شاعران ملګری شاعران یو ځای سره اوسېږي ناسته ولاړ کوي نو هغه چې کوم شاعري کوي پر یو بل باندې یو څه تاثیر هم خو تاسو د دواړو شاعري یو لبل ډیر بیل ده نو د دې سبب څه دی چې تاسو په خپل تر خپل منځ خو به ښکارا خبر د شاعري به هم یو بل ته اوروي او د یو بل شاعري بل ولې نو څنګه په دې کار کې څنګه دومره سنجیده یاست چې یو بل مو اغیز نه دی اخیسته؟ دراسي برکات خبره ده چې مطلب چې کله دا هم نو شی ولیکي او سره ورنو دا زه ولیکم نو موږ یو بل تاورو ډیر دلته دا مثلا مشترک شوی د چې مال د دغه غیږه ستوي نه د ما دغه ختمه هغه د موږ مخامخ یو بل ته وي چې دا په کار دي ټیک نه د سره ښکارا او سره وی ما د مرګري په نشان باندې د سره فانه بده دایماته وی چې مطلب د علامات په اغلا کړی د ته هم د علامات اغلا کړی تر هغه ټیم پورې موږ د سره منځریان ته شامل را باسي چې موږ خپل سره بیت کړی هغه کې د ترکیب دی او عام بهر دی او عام تشبیه پرچې چې مطلب کوم مضامینو داسې تصادم سره کوي هغه موږ خپل بيخي په څنګه باندې یو بل تاورو او د یو بل اصلاح ډیر ښه. نسیم خان ستاب نظر به د چراغ د شاعري په حواله څه وي خصوصا د غزل په حواله پر نظم به بیا جلا نظر درڅخه واخلم. او چراغ چې هغه په قاعده دیم د غزل شاعر او غزل چې دا چې سره په خبر یم د تقریبا له 100 کلو خو لیکي نو دوی وخت چې په شاعري کې څوي دي او هغه باوجود د غزل او انتخاب هغه پنځه یاد مشکاره خبره چې انتخاب ډیر زوار دی او دای سمعت کې غزل لیکي بیا شعرونه چې دی هغه بار بار سمي یو شعر چې دی هغه په شپو تر نظر باسي زه د چې یو خبره وکړه چې ما هنر کمزوري فاصل کې د ذکر اپټینګ چې دی هغه ډیر زور ور دی او اصل چې د شاعري بنیاد هم پر هنر یا پر فن باندې دی که خیال وي هم اصل کې خیال چې موږ راوړو دا ذهن چې راځم دا یو هنري سوچ غواړي یا فني حتی یا مهنت غواړي داغه په نتیجه کې چې بیا خیال ډیر زور ور وي لکه څنګه د خیالونه دي په دې حواله چې دا ډیره خواري او سرکار دی او قسم زه خوشبخت بولم چې دای خاص کر له و سیم سره پاتې شو او بیا په پښتو کې له و سیم سره پاتې شو نو دا غلا واجب د توجه چې دا هغه وو شم نسوله نو په دې حواله باندې د غزل کې خاص کر نوې تراکیب او نوې تشبيهات بیا د تشبيهات په قسمو کې یعنی هغه کچیر ما د لیک پر وخت په هغه کې بدا شان اوازي او علامتونه د جوړ کړي دي بل په عمومي ژبه هم خبره کړې ده او په د خواصو په ژبه هم خبره کړې ده نو لوی شاعران لکه درویش صاحب دغه چې دي هغه هم ډیرای واردانم نه نظمونه یا غزل لیکلي دي چې هغه د عوام تر څنګ نه دي پورته شوی نو دا یو کمال ست چې ډیر شیرونه دان نه دي چې هغه د خواص د نظر غوښتنه کوي. بالکل په دې کې بالکل زم د سره متفق یم چې څومره ما د شاعري خصوصا غزل چې ما لپاره ولوستلې ډیر داسې پخې او غره تشکارس چې څوک د دل عمر خبر نه شاید زړه ته ونه لويږي چې ډیر شاعران داسې دي چې د ډیر شو څلويشتو کلونو د غزل ریاضت وی خو دومره پخه شاعري نه وی لکه د عمر چراغ. نسیم خان ستاسو د انګریزي شاعري ته براسم مخکې ستاسو د ټلیفون کرښه پریسو ماوریدونکو ته ول چې تازه ستاسو د انګریزي نظمونو یو ټولګه امازان خبره کړې ده شاید چې دا په کتابي بڼه کې هم چاپ سي یا چاپ سوی په دې ورځو کې لدی کتاب سره په انګریزي کې چې تاسو کوم لند لیک کړی دی هغه ډیر دلچسپ دی نو اوریدونکو ته زه غواړم چې دغه لند لیک ژباړه ورته وکم چې تاسو هغه کوم لند لیک ورته کړی دی تاسو لیکلی دی چې
ومنئ چې مورنۍ او ملي ژبې د نړیوالو ژبو غوندې نه منل کیږي، ځکه نو ما باید په انګریزي څه لیکلي وای. ما لیکلي نه دي بلکې پکې ژړلي مې دي، ځکه چې زه ماشوم یم. په دې مجموعه کې زه یم یو مات رغېدونکی ستړی ختیځ، او په دې کې ته یو بشپړ خوږونکی نه ستړی کېدونکی لوېدیځ، او خدای دی، خدای او خدای. دا په خپل ویلای سه یو قسم نثري نظم دی چې تاسو په دې فایل کې وګورئ چې د سریزې په توګه تاسو ورسره لیکلی دی. که د خپل د انګریزي شاعري په اړه راته ووایاست چې کڅم تاسو لږ علت په دې کرښو کې بیان کړی دی، څه سبب سو ولې په انګریزي کې مو ولې شاعري ته مخه کړه؟ یو خو د ژبو دا کمال دی چې د هرې ژبې خپل کلتور وي او خپل مزاج او نفسیات ورسره وي. یعنی لکه د پښتو چې کوم بیرونه دی هغه په اردو کې نشته، د اردو چې کوم بیرونه دی هغه د انګلیش د میټر ځخه جلا دي، دغه نه له فرانسوي ځخه د انګریزي ځخه جلا دي. نو په دوی کې په دازبو کې خپل دا کوم چې لفظيات جوړښتونه چې دي دا و خیالاتو ته چې دی هغه ته پراخواله ورکوي. نو کچېری او سړی چې دی په یو سنت کې ستړی شي او د تشکارا چې دا تکرار شي، ذاتي تکرار را ماشور کړي، باید دای په بل سنت کې هڅه وکړي او کپاره کې نه باید بیا ځبه بدل کړي. نو لدی علاوه ما چې کوم بنیادی مقصد هغه ما په دې کې واضح کړی په د لیک کې د اخیری برخه شاید تا نه ولوستله. نو وجه چې دا غي د پذیرایي د صفه خبره د شاعري چې دا هغه د مقبولیت لپاره کاږي او زه چې د خپل په دې نیت باندې کوم، خو هغه شهرت کوم دی چې پر غلطو لري دا هغه کوشش ما په ګرد من نه کړی. نو د انسان چې د شاعر یا تخلیقار چې کوم جایز مقام یا حق هغه په کار دی هغه ته ملاوي شي. که واجب نور کې نو بل دی ورکی، که بل نور کې بل دی ورکی. ما یقین دی چې تخلیقي صلاحیتونه چې دی هغه به نشي ورک، هغه یو وخت راښکاره کوي. که له خوشحال سره چې دی هغه د خوشحال دی قدرې کوي یا د نورو شاعرانو کوي، نو زه تر هغه وخت نه یم چې فراز اردو ته تلای شي یا نور تلای شي. نو لما سره څه مسله ده، زه خدای ما که څه وخت پورې پښتنو خپل لیکوالان تخلیقاران قدرمن کړي نو دا نه ناس چې یو بزنه روان دي. او بیا بعد کې یو خبره راياته سو پاولو کولو یو ورځ پر ټوئیټر باندې دوه جملې لیکلې وي په پښتو باندې. نو دا ګر فیسبوک او سوشل ویب سایټونو چې دی لدی ډاکو چې پاولو کولو په پښتو علي ناولنګار په پښتو جمله ولیکله، حالانکه نصیر احمد احمدی د پښتو دومره غټ ناولنګار دی چې د عالمي پایغه دی، خو په داغه د مرګ پرواز مش پوسټونه کتل چې هغه په تشکنځل کېږي. نو په دا حال کې چې دی ډېر ګرانه ده چې څوک په دالته پښتو سره مخلص پاتې. عمر چراغ د نسیم خان له دې ورستۍ خبرې په پښتنه را پایل کو چې څوک له پښتو سره دومره اخلاص کوي کنه لکه نصیر احمد احمدی یا د سلګونو په زورګونو داسې کسان دي چې پښتو ژبې ته خدمت کوي، خو ټولنه د عمر په پای کې هم او په د خپل عمر کې لاغه سره هغه سي احسان ورسره ونه کی کم چې د اصلي حق جوړیږي. تا چې د شعرونو ټولګه اوس تیار کړی ده، نو آیا دا ویره لتا سره هم لاده چې نسیم خان وویل چې د شاعري چې د تر ډیره د خواصو شاعري د عوامو شاعري نه ده، نو د اکثر یو تخلیقار یو لیکوال چې کتاب چاپوي نو هیله او توقع هم دا وي چې ډیر ولوستل سي او کتاب هم خرڅ سي. لبد مرغه په پښتو کې خو د کتاب بازار نشته او هم ډیر خلکو ته دا کتاب ورسیږي. نو لتا سره هم دا ویرم لده چې کتاب به ډیر خلک ولولي کنه. بالکل بارکوه صاحب دغه ویره د پښتو له لیکوال لا شعر سره په دې باندې موږ نشم بیس کړی د سره دی وجه موږ ویل چې د څه ودانې ګسره چاپ نه کړم د سره بریټ څو چاپ کنه ولې چې کتاب د خلک ډیر کم دی نه. نو شاید د چا کوم درې څو کړم دا هم معلوم نه دی، شاید درې څو چاپ کړم نو لدی وجه چې دلته ډیر ښه شاعران ول هم نو ول وسو او کتابونه په واسطه کې په دکانونو کې ځاړه سره نو د څه کې د سر دمر مشهور نه یو من د خلکو تر داس تعریف شوی دی.
نو دا مسله ستاسو پښتنو کې ګرځي ځان در په ډیرو ژبو کې یو کس کې چې هغه څنګه وپېژندل چې هغه تاسو ته ورسېږي دا مسله د دنیا د شاعرانو سره روانه ده د خصوص پښتنو سره د شجاعت ده یو بل خبره بل پښتنه مې کوله یو خبره په ادب کې خصوصا په د پښتو ادبي حلقو کې یو خبره مشهوره ده چې د غزل خپل ژبه وي او خپل ډکشنی وي نو ځینې درانه توري باید یا ځینې نااشنا توري باید په غزل کې شامل نشي ستاسو په شاعري کې ځینې داسې توري مخ ته راغلل چې هغه ما تر دې مخکې په پښتو غزل کې نه ولوستي یو څو مثالونه دي چې ټیبل او انټي اندر راهګذر او جګنو د ماربل کارخانه او سرکل څه فکر کوي چې آیا شاعر څنګه کولای شي چې په اصطلاح چې ډیر درانه توري وي د چا خبره یا ډیر شډل توري وي خو هغه د هنر خواږه ورکي او په شعر کې هغه توري په شایسته ډول وکاري زه برکول چې په خپل دې سره متفق یم یو شاعر چې دا صلاحیت لري چې یو موضوع یو مضامین یو خبره په شریعت بیانول چې دا په کائنات کې هر څه وي چې دا صلاحیت لري او هنر لري بیانول کار دی دا مثلا د ډیر د خلک کوي چې مثلا د لفظ شاعرانه نه دی دا غیر شاعرانه دی دا موضوع شاعرانه نه دی دا غیر شاعرانه دی دا د خصوصي خبرې د پکار له دې زموږ واور او د روایتي خبرې له دې وجه چې په شاعري کې او کومه تنوع چې د دغه سره موږ ګرد ادب مخینو هغه کوم دا د موږ یو طرف د کړه پښتو خبرې او بل طرف ته د زبې د پرمختګ خبره کومه دا نه سره کېږي په تاسو د هر زبې لپاره چې موږ خبرې چې فکر کېدل چې او موږ د ورځني ژوند د روزمره زبې سوي په کار کې شاعري پرې موږ ورته شاعري کوم درځي ده زه له دې سره نه متفق یم په کار چې بس شریعت بیان چې لفظ بیان خبرې شاعرانه او کله چې یو شاعر شعر لیکي ښکاره خبره ده چې د تکم خیالات راځي او په دې کې به ډیر کم داسې وي چې شاعر به په دې کې مزګرځي چې ودر دا ټکی دلته ځای کا غبل تورې مې په کې استعمالوه بیا یو بل رجحانم په دې اوس وخت کې پیدا شوی دی چې ما په نظر ژبې ته تاوان دی خصوصا شاعري ته تاوان دی چې خلک خامخا د سوچټ کې په شاعري هم نه باسي د نثر غوندي نو څه فکر کوي چې تا کله داسې توري درغلي دي چې نه اوس دلته خو دا فارسی ټکی دی یا دا عربي ټکی دی د پر ځای پښتو توري پکار دی یا دا پښتو دی د پر ځای فارسی پکار دی درته ورکول څه د لفظ د استعمال خبره نه چې لفظ په مطابق په سم د مناسب ځای باندې استعمال شوی دا هغه لفظ د انګلیسي هم لکه ما په دې کتاب ول د سرکل لفظ ما استعمال کوي نه نو چې په مناسب ځای استعمال شوی دا که د هرې ژبې لفظ چې هغه معنیت کې روان وي دا شریعت برقرار وي یو مسله هم نه دا که بیا ګټر د خپل ژبې لفظ چې په مناسب ځای نه استعمال شوی معنیت ماتوي هغه خبره د غلط غدینه دا چې مطلب موږ مرزونه استعمال ذکر او د شاعري سره خلاص ته لري مسلې د اصل خلک د تداسي بیان کړی چې له خامخا طرف پښتو کې او له هغه کې دا خبر بلج نور اسانه کو ستایو بیت په د مثال په توګه راواخلو کدغه خلکو چرته زموږ ابلپای درک کړه کدغه خلکو چرته زموږ ابلپای درک کړه مشتلکلی هر کلیبه په ګلانو کې ژدي ما فکر باندې وکړ چې قسم د ابلپای د توري د اصطلاح خپل یو خوند او آهنګنه اصطلاح ده هاس زما د پښتنې په توګه ذهن ته راغله چې دا مصره خدا سي هم کېدلای سو چې کدغه خلکو چرته زموږ د پښو تڼا کې کړې درک یا تڼا کې درک کړې کنه نو په دې کې خو د پښو تڼا کې د مصره نه ماتېدل نو ولې تا وغوښتل چې باید ابلپای پکې راسي ما در کوڅه کې یاد د نوښت خپل مسافرت مطلب دا چې لفظ پښتو شاعري کې دومره استعمال چې نه چې ګرځره خوند ورزل شو ورکسنه تر ابلپایم نو ترکیب دی نو کوم مثلا نه چې د مناسب ځای باندې استعمال شوی دی ډیر ماته د شریعت کې د مثلا چې خوند کوي دی د دې وجه ما ابلپای راچولې دي
ډیر ښه. دا خبره ډیره مهمه ده چې په پښتو کې په اوسنۍ شاعري کې تڼاکې تورې بیخي ډیر تکرار شوی دی، نو د نوښت لپاره پکارو چې د تڼاکې متبادل ابلپایي وکارول شي. نو په دې برخه کې بیا عمر چراغ ستا یو غزل سره واورو او دا ما ډکلمه کړې ده، نو بیا به وروسته بیرته خپرونې ته راوګرځو. په مات زړه پل اخلم له هرې دایرې روان یم، په مات زړه پل اخلم له هرې دایرې روان یم، څومره ګمنام د کائنات له حافظې روان یم. په دیوالونو د پلورلې تنهایۍ په بدل، په دیوالونو د پلورلې تنهایۍ په بدل، سایو نیولې د پلارا ګلدستې روان یم. حسب توفیق می په هر ښکلي پسې باد کړې اوښکې، حسب توفیق می په هر ښکلي پسې باد کړې اوښکې، خود به غره لکه آواز د سرندې روان یم. زما د سفر د تغیر کیسه بس دومره ده چې، زما د سفر د تغیر کیسه بس دومره ده چې، له کوره ووتم پر خوا د هدیرې روان یم. چراغه دا ورکړی هم لوی غنیمت وګڼه، چراغه دا ورکړی هم لوی غنیمت وګڼه، چې په داغونو چکن زړه له زمانې روان یم، چې په داغونو چکن زړه له زمانې روان یم. په مات زړه پل اخلم له هرې دایرې روان یم، څومره ګمنام د کائنات له حافظې روان یم. تاسو د امریکا غږ جوا رادیو اورئ. بل ډیوا ادبي خبرونه ته غوږ یاست او د پښتو دوه ځوان شاعران نسیم خان او عمر چراغ را سره مېلمانه دي. نسیم خان بیرته به ما ته غبل خبره راواخلو چې مخکې مو ویل چې په پښتو کې په پښتو شاعري او په پښتو ادب کې د فکر پراختیا نسته او زغم نسته. ښکاره خبره ده چې د موضوعاتو پراختیا او د فکر پراختیا او نوې خبره کول او ټیبوز یا کژنې ماتول تر ډیره له مطالعه سره کار لري. خو څه فکر کوي چې آیا په پښتو کې د مطالعه بحران دی کنه دغه د بدلون خبره کول په خپل ډیر ګران کار دی او هر څوک دې ته ځل نشي کوي؟ برکان صاحب د دواړو خبرې چې دا خو د مطالعه او د دې خبرې چې دا مطلب تر ډیره د پورې ځای نه چې د مطالعه کمی ده، ځکه چې زموږ پر سکرین کم شاعران ګرځي هغه اکثره چې هغه خپل نالوت دي یا هغه کسان دي چې صرف د یو خاص مقصد لپاره یعنی د شهرت تر دې بالا مقصد نه، هغه شهرت چې هغه دای بل ځای په بل شي باندې نه پیدا کولای، په تخلیقي صلاحیت نه پیدا کولای. یعنی ډیر د شاعران موږ لرو چې هغه مشهور هم دي مقبول هم دي خو کار هم کړی دي. زموږ چې دا د نن دا ورځ خبره کوم په دې کې مثال به د منیر بنيري یا د زمیر بنيري راوخته د دغه چې دا په کومه ولا راغلي څنګه راغلي دي د شاعري څوري په ولري یا علم لري. یعنی هغه سړی چې هغه حق لري چې شاعري ماته کې هغه کې بدلون راولي شیار کو په د اصول سر خلاص شي. دلته خلک چې هغه راځي یعنی ډیر غنیمات چې ما بدلون راوځي اعلان کې خبر نه چې دا بهر دانم نه دی یا وزن دا شي دی
یا رکنونه دا شاعري یا قافیه دا ده. نو په دې شانو چې دوی په دا وړو کې څو باندې خلک نه دي خبر یو خبره ولیکي یا لبل ځخه نقل کې ډېر خلک دی حدیثان نقلوي حتی کې زموږ لوی شاعران په دې کې چې حدیث راخستي هغه شعر کړي یا د قران یو آیت راخستي هغه شعر کړي یا زموږ متلونه چې دي مطلب دا د غټو شاعرانو ته تر ما ډېر شپازنه دا هو متلونه راخستي دی هغه شعر کړي دي. اصل کې شاعري چې دا هغه خو د مضمون له اړخه ځکه شاعري کوي یعنی زب چې له شاعري جلاکه چې موږ راسو ژغپوهنه ته دا هغه بعد راسو مارفولوژي تراسو چې د ژغ بنیادی کای یا د معنا بنیادی کای حل ته جوړا شي لفظونه چې موږ جوړو دا هغه بعد موږ راسو جملې جوړو د جملو بعد بیا موږ یعنی دا د سینټاکس یا د نحو برخه ده چې جملې پکې جوړو بیا هغه بعد موږ راسو سیمانټکس یا معنا پوهنه ته علم معنی ترازو دا علم معنی چې دا د زبې اخیری مقام دی په دې کې موږ د لغوي معنی خبره کوو پر دې ځبان دې زبې دري لدې بعد کومه پریګماټیکس دی یعنی د موقع محل مطابق یو خبره کول شاعري اصل کې لدا ځای را شروع کاږي زموږ چې دی هغه د معنا په اوله سطح کې چې شاعري کوي ډېرای لوی شاعران دي چې موږ شاعري اسانه کوي امدا وکړ حالان کې هغه تدا درک څنګه چې موږ په ژبه کې لګیاي که په شاعري او دا خبره هم په خپل ځای صحیح ده چې شاعري لزبې بغیر نشته بالکل د شاعرانه تو استعمال یعنی چې لمر سره د شاعري خپل علوم دي که بیان دی که بدی دی که عروض دی دا خو په کار دی چې سړی پر دې باندې کم از کم لاسبره وي چې بیا په هغه کې نور نوښت راولي هغه بعد بیا که سړی مطلب تر دا تشبیه او تر استعاره راوځي بیا نو علامات تطلعي تقسیمات تطلعي او منظرکشي چې د یا منظرنګاري چې هغه په هغه انداز کولای شي چې دنیا ورته ګوته پخلوي. یعنی مثال دی راواخو د پاول سیلان جرمن شاعر دی هغه اصطلاح کاری تورې پي او سپي خو چې هغه خو سپینې دي نو د تورې کړي څنګه اصل خبره چې دا هغه خو دغه د شاعري چې دا هغه د معمول لکه ځخه بالا ده او دا تر هغه شاعري چې تر معمول تر سطح نور هم بالا وي. بالکل لا تاسو ډیره مهمه خبره وکړه چې شاعري چې دغه د معمول په ژبه نه کیږي کنه د معمول چې کوم خبرې مشکو یا په معمول ګرامري چوکاټو کې کو په شاعري کې بیا هغه توري او هغه ژبه هغه سنوي خصوصا شاعري چې دا د استعارو د تشبيهات او د ترکیبونو په مرسته کیږي او هغه بیا د عقل او یا د معمول ګرامر په طالب باندې نشي پیمانه کېدلای. تاسو یو بل خبر وکړه چې زموږ په ځینې شاعران چې دی هغه فولکلور یا نور ځینې شان چې دی هغه منظوم کوي. څه فکر کوي چې دا په خپل یو نظر دی په شاعري کې چې له فولکلور څخه چې په وسنۍ کتابي شاعري کې کله کله شای استفاده وسی نو هغه خپل یو بیل خوندم پیدا کوي او د ولسی ادب یا د فولکلور بیا را ژوندې کول یا ریوایول وي. یو مثال به زه د رازق فهیم د یو بیت درکم چې هغه د پښتو یو مشهور غاړه ده هغه د په خپل بیت کې راوړی دی وایي پردیسی څونی آزاد کې ما زړل چې بچا یاد کې او رازق فهیم وایي پردیسی به د یو چا لیمل اند کړل دا فهیم چې په پنجونو کې چا یاد کړ پنجونو کې چا یاد کړ. نو په دې اړه څه وایي؟ نو تا خبره د استفادې وکړل چې استفاده نه کاږي دلته بالکل سرکا کاږي او بالکل خلک چې دې ذهنونه وښتي هغه بل کار کوي نو سينو هغه دې تناسب شای منظومي اخبار ور تکشیر د دای منظومي قرآن شریف ور تکشیر د دای منظومي شیخ سعدی حکایات ور تکشیر د غدر منظومي فولکلور غاړه دی اړویدلې نه هغه د شاعري کړي ځکه له د سره خپل ستنه د پیم صاحب په حواله چې تا خبره وکړه پیم صاحب ډېر شل کول دی او ډېر نوې شان راوړي دي نو د پیم صاحب کوم کار دی هغه ته بيخي د قدر پسترګ ګور نیم کسان دا نه دي چې هغه بل کار کړی نه دی هغه بس دا راوخی چې د رحمان بابا خبره یو خبره کړې ده هغه په تاثر کې ان هغه یو قسم راغلا چې ډېر خلک دا چې ناس کتاب اخلاص کړی لا هغه شاعري کوي
بالکل. نو دا خو زما او شوریالیزم بعد یو تحریک راځي دوی به دا کول اخبار به راوستلې یو څه نظمونه ما وکتل اخبار به ترمیان د ټوټي کې بیا به تسکلې مثال یو لاس راغله دی خر یو د ځا یو د پشي یو د سړای یو د مړ یو د دماکا دا به ګر بیا پر راوست په ترتیب دی ولې په دغه ترتیب دی ولې د شاعري نومر کول نو زموږ په شاعري کې تر ډیره دا شی لګیا دی چې خپل هڅه نشته شاعري دوی الهام غړي حالانکه دا الهام نه دی شاعري چې دا هغه مشاهده او مطالعه غوړي لدی بغیر یو څوک نس کوله عمر چراغ ورسته پښتنه به هم لتاو کوم چې دا کمی خبرې نسیم خان وکړي څه فکر کوي چې دغه شاعران ملامت دي چې هغه شاعري واځي د ردیف او چوکاټو د ردیف او قافیه چوکاټ ته د تورو راچول غني او هرڅه منظوم کوي کنه هغه څوک ملامت دي چې د شعر د کرکتنې په برخه کې کار کوي او اصلي شعر نه دی متعارف کړي برکات صاحب مطلب زموږ کرکتنه کې د شکار نه دی چې خلکو ته دا ځای ورکړي چې شعر چې شعر او ظاهر شعر چې شعر نو شاعران غربانان په دې ملامت زیاتره د سره شاعران مطالعه نه کوي په اوسه په دې تثبیت باندې چې څومره شاعران د پښتنو د چې کلاسیک شاعران نو څومره ویل دي شاید یو دوه درې داسې کسان پیدا چې هغه مصر پرمو او احمد بابا ولینا زموږ ډېر څه شاعران موږ په دغه نه بل بیا داسې په مختلفو دورو باندې روان دي زموږ روایت او دا د دې له واسه کاژم نه چې وی یا څنګه هم نه دي شاعر کول مطالعه لازم ده او زموږ تنقید هم داسې دی چې دا په دانشګۍ کې مطلب څه نکادان یو درې څلور کسان چې هغه دې څنګه دا لګي او دا شاید درکړم د کار د خراب باندې کتاب هو یو وایي چې شاعري درکو د نړیوال معیارونو پر کوم خو روان دي دا چې شاعري هغه پاتې نه څه کوم چې موږ نشيات په کتابي لازم هغه د ابلا خبرې چې موږ خلک خپل خبر رسوي خپل بیانې د پکول دا د شاعري ځخ شاعر شاندو شاعري بل څه غواړي بل څه شاعري ولیکي کار د مطالعه وکړي او شعر د پاره څنګه داسي او خپل ادب د نړیوال ادبیات او شعر د مطالعه ډېر لازم شوی مننه په پای کې د عمر چراغ د څو بیتونه را سره دي دا دراوروم اوریدونکو په زموږ په شاعري کې دغه لبات سره د چراغ خبر ډیر اوس د چا خبره کلیشه سوی د ډیر تکرار سوی ده چې بعد هر وخت چراغ وژني خو عمر چراغ دا خبره څومره نوې کړې ده وای درخت نشوري باد نستا شار تلارسه دیوی وکړه او بل بیت دی وای برباد زړه دی پاکستان د غم روزګار دی حاضر ده خو ګلان پکې خرڅیږي او بل بیت دی وای خدای لکه شمع مخ او شان لري دوی د قبله ولور ته ودرېږي او لدې سره د خبرونم پای ته رسیږي ل خپل دواړو میلمنو نسیم خان او عمر چراغ څخه زیاته مننه کوم چې راغلو او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ ګران اوریدونکو د بل ډیوا د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هر چیرې چې خوشاله اوسئ